ګران محصله دوهم طرف د دې مسلمانانو ضرورت څه دی؟ یو د مسلمانانو مقصد دی، یو د مسلمانانو ضرورت دی. د مسلمانانو مقصد د رب جل جلاله بندگی ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د الله پاک بندگی دا مقصد اصلي د مسلمان دی، د انسان. او یو په دنیا کې ژوند کول دی، دا بیا د دنیا د ژوند اسباب دا د انسان ضرورت دی. دا د انسانیت ضرورت د دې لپاره تا ځان انتخاب کړی دی چې زه به داسې څوک یم چې د مسلمانې ټولنې مشکلات او ضرورتونه به پوره کوم. دا مسلمانان زراعت ته اړتیا لري، دا مسلمانان صحت ته اړتیا لري، دا مسلمانان انرژي ته اړتیا لري، دا مسلمانان د اوبو مهارولو ته اړتیا لري، دا مسلمانان محیط زیست ته اړتیا لري، دا مسلمانان د خپل ملک دفاع ته اړتیا لري، دا مسلمانان اعداد ته اړتیا لري. قدرمن ځوانه دغه میدان ته بیا ته انتخاب یې. نو تاسې قدرمن محصلین او قدرمن طالبان دا په جامعه کې هغه مهم قشر یاست، هغه څوک یاست چې ټوله جامعه او ټول ملت تاسو ته سترګې په لاره دي او د ټول ملت دا تقاضا ده چې دغه ځوانان به زموږ د آینده مشکلات راحلوي. هم به مې دا انجینري، هم به مې دا مفتي، هم به مې دا ډاکټري، هم به مې دا امامي. دا د مسلمانې جامعې ضرورتونه به په تاسې قدرمنو ځوانانو باندې پوره کېږي. قدرمن ځوانه ستا دپاره څه مکلفیتونه دي؟ په دې دوران د تحصیل کې څه کول پکار دي درته؟ په دوران د تحصیل کې اول شی دا دی کم مسلک چې تا انتخاب کړی دی، کم علم چې تا انتخاب کړی دی، دا ستا مسلک او ستا علم دا داسې نه دی چې همداسې ته په 4 کال کې هیڅ کوشش نه کوې ته دې انجینر سې، ته دې په زراعت باندې پوه سې، ته دې په کمپیوټر ساینس باندې پوه سې، بلکې ستا ډېر زحماتو ته اړتیا ده. فإن النعیم لا یدرک بالنعیم. علما کرامو فرمایلي دي چې نعمت په نعمت نه حاصلیږي، زحمت به کشې بیا به نعمت لاسته راوړې. من طلب الراحة فاتحته الراحة. څوک چې د طالب د راحت سو دغه سره راحت کډه کوي، بیا راحت نه ورته راځي. نو ستا لوړ عزم او زحمت کشي چې مطالعه به کوې، تکرار به کوې، درس به وایې او عملي زده کړو ته به متوجه کېږي قدرمنو ځوانانو، او وخت به نه ضایع کوئ. ډېر قدرمن وخت لرئ تاسې. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلي دي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ. دوه نعمت چې ډېر خلک پکې تاوانیان دي، یو نعمت د صحت دی، بل نعمت د فراغت دی. تاسې ځوانان الحمدلله اکثریت سلسله داسې چې په ځواني کې سړی د صحت خاوند دي، نه په اعصابو کې مشکل نه د شکرې مریضي لري، نه د یو بله مریضي لري، نه پښې خوږېږي، نه سترګې خرابي. نو ځوان هغه څوک دی چې د ښه صحت څخه برخورداره دی. او د فراغت مثال خو مو دا دی چې نه په دکان کې مصروف کړی خپل مور و پلار، نه په زراعت کې مصروف کړی، نه په تجارت کې مصروف کړی. 12 کاله یو وارې وخت در کړی و، 4 کاله بیا وخت در کړی. نو هم صحت لري هم فراغت لري قدرمن ځوانه. دغه قدرمن عمر درڅه ضایع نه شي.